تاسو جهاد وکړئ د الله په لار کې په خپلو مالونو باندې او په خپلو ځانونو باندې. ډیزلي او سراج الحق ته د ټي ټي پي پیغور او وړاندیز وایي جمهوریت لپاره ځانونه مه ستړي کوئ، راشئ چې یو ځای د پاکستان کفري نظام نسکور کړو. دا چې پاکستاني ریاست ته یې څه اخطار ورکړی، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د فضل الرحمن په ګډون اکثریت پاکستانی ملایان افغانستان کې د جګړې پلویان وو. جمهوریت او ټاکنې دلته کفر ګڼلې، خو پاکستان کې بیا دا هر څه حلال دي. ټي ټي پي د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي مشرانو ته د یوې خبرپاڼې له لارې ویلي چې د جمهوریت لاره پرېږدي او د جهاد لاره خپله کړي. دغې ډلې داسې مهال دغو مذهبي ګوندونو ته د جهاد بلنه ورکړې چې دواړه ګوندونه د پاکستان په ټاکنو کې ناکام او یا یې لږې څوکۍ ګټلې دي. د پاکستاني طالبانو وسلوالې ډلې یا ټي ټي پي نن دوشنبه د سلواغې 23مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د پاکستان د دوو مذهبي ګوندونو مشرانو مولانا فضل الرحمن او سراج الحق ته ویلي چې نور د جمهوریت لاره پرېږدي او د پاکستان د پوځ په وړاندې په مبارزه کې له دوی سره یوځای شي. ټي ټي پي دغه خبرپاڼه داسې مهال خپروي چې تېره ورځ د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په اوسنیو ټاکنو کې تر خپلې ناکامۍ وروسته د پاکستان د ټاکنو کمیسیون په درغلۍ تورن کړ او دغه کمیسیون له چارواکو یې د استعفا غوښتنه وکړه. د ټي ټي پي جماعت الاحرار ډلې د دغو دوو ګوندونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې که رښتیا اسلامي نظام راولي نو د ټاکنو او جمهوریت له لارې نه بلکې د جهاد لاره دې خپله کړي. د تحریک طالبان پاکستان په دغه خبرپاڼه کې راغلي چې په پاکستان کې جمهوریت او ټول واک د پاکستاني پوځ په لاس کې دی او هر څه چې هغوی وغواړي هغه به کیږي. ټاکنې هسې د یوه تمثیل په ډول کیږي. د پاکستان وسلوال حافظ بهادر ګل په ګروپ کې د جبهت انصار مهدي خراسان په نامه ډله وایي چې دوی به د کابل د ملګرو په پلوونو قدم ږدي او اسلام آباد به هم آزاد کړي. دې ډلې څه باندې 9 دقیقې یوه تبلیغاتي ویډیو خپره کړې چې د بدر فدایانو د کنډک د روزنې صحنې ښیي. د ویډیو په پای کې د شعر په بڼه وایي چې دوی به د کابل د ملګرو لاره تعقیبوي او اسلام آباد به هم له اشغالګرو څخه آزادوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.